وعلیکم ورحمة الله وبرکاته. موږ روغ تعالی الله دې وکړي چې روغ او جوړ وایاست. د ملګرو رازو د سحر الکلمات په نوم سره کاریال دوهمې برخې ته په تېره برخه کې موږ یوازې مین اکټیویټي ته کار سپارلی و. نو راځو اوس بېرته دوهم ته دغه ویلکم په نوم سره ټیکس ویو چې دا به حذف کړئ او راپسې اوس د دې فیډینګ د دغې لینیرې فیډینګ چې دا به صفر کړئ، یعنې یو مخې ځای ختم کړئ او راپسې رنګ یې سپین کړئ. دغه څخه وروسته بله لینیر اچ، په دغې لینیر کې به تاسو یو دانه ایمیج ویو او د دې سایز 50% له هر طرف څخه کوي، مطلب داسې هم 50 کوي او دغسې به یې هم 50 کړئ. بیا نو راسئ دا وایټ کړئ دغسې او راسئ دا وساتئ، یو نوم ورته راورکړئ چې ویې ساتئ. بیا ټیکسټ ویو او دغه به منځ ته راوړئ، سنټر ورټیکل به کړئ او دا وایټ به یې هم یو کړئ او بیا به دغه منځ ته راوړئ، د دې سایز به بیا 14 کړئ. ټیکسټ ویو بولډ به یې کړئ او رنګ به یې سپین کړئ او د دغې لینیر رنګ چې دا به داسې کړئ. دغه څخه وروسته کوم ایمیج چې موږ دلته ساتلې وه هغه به راواخلئ، 15 سایز په هغه سره چې وه دلته به کېږدئ او لومړنۍ لینیر چې دا به ورټیکل کړئ. په دې کې به اوس بله لینیر کېږدئ او په دغې لینیر کې به بیا بل اپس کېږدئ. دې ته به داسې سایز ورکړئ څو 120% او دغسې به یې په خپل حال کړو. او له هغې څخه وروسته به په دې کې کېږدئ چې یوه ایمیج، د ایمیج څخه وروسته به دا ورټیکل کړئ دغه لینیر او یو ټیکسټ ویو به پکې کېږدئ او ټیکسټ د دغې هغه اندازه چې دا به څو کړئ 80% داسې او 80 یې هم داسې کړئ او وایټ یې کړئ چې پوره عکس پکې ښکاره شي. د هغې څخه وروسته به د دې فیډینګ چې دا به صفر کړئ، داسې صفر کړئ او راته دغه هم ورته داسې کړئ میش ټو پرین، داسې هم میش ټو پرین. اوس نو راسئ دغلته دغه ایمیج دغه څومره ده 4 دا به وایټ هغه به یې کړئ، وبه یې ساتو، دغلته به یې وساتو، T4 نوم سره یې ساتئ، وبه یې ساتئ. راپسې دا به راواخلئ دلې به یې هم کېږدئ. اوس به د دغې لینیر دغه چې دا وایټ کړئ او د څلورمې لینیر نه د هغې به هم دا وایټ کړئ. اوس به راسئ دې ته فاصله ورکړو، مطلب له رایټ هینډ لیکي طرف څخه 10% فاصله ولري او راسئ دغه هم هغه چې ده بوټم رایټ کړئ، دغه ټیکسټ ویو او دغه هم بوټم رایټ، سایز یې مطلب یو څه غټ کړئ 14، دغه هم او بولډ او دغه هم بولډ کړئ او رنګ یې مطلب سپین کړئ، سپین صحیح ده، دغه هم سپین کړئ. اوس نو راسو د دې دغه رنګ چې دا شین، داسې هم شین صحیح شو. دغه څخه وروسته بیا لینیر اچ، دغې کې بیا بله لینیر او دغسې به یې سایز څو کړئ ورته دغه به یې کړئ 100% دغسې او داسې 130 کړئ. دغه څخه وروسته په دغه کې بله لینیر کېدی او د دغې فیډینګ چې دا به یو مخې څخه ختم کړئ، صفر یې کړئ او راسئ دغه ورټیکل کړئ او په دې کې بله ټیکسټ ویو کېږدئ او راسئ دغه چې دا څنګه کړئ دغه یې کړئ ښه په خپل حال یې پرېږدئ. په دې کې به راسئ ایمیج ویو کېږدئ او دا چې دا داسې میش ټو پرین او داسې هم میش ټو پرین کړئ او راسئ دغه کړئ وایټ کړئ دغسې او دغه چې دا سنټر ورټیکل یې کړئ او د دې دا سایز چې دا مطلب یو څه ورکړئ 14 بولډ یې کړئ او رنګ همداسې تور صحیح ده. نو له هغه څخه وروسته به راسئ دغه به څنګه کړئ پیلټ کړئ چې ټول پکې ښکاره شي او زه ورته وایم چې له هر طرف څخه دې مطلب دا څو فاصله ولري 8%. راځو دغه لینیر چې دا څومره لینیر ده 9مه لینیر، دا به تاسو وساتئ، دغه ټول شیان پکې راغلي دي، دغه لینیر دا به وساتئ. کله مو چې وساتلو یو نوم ورله راورکړئ
راباسئ دغلته او دا به دلې کېږدئ، دا هم بل بټن، دا هم بل، او د دې پیډینګ چې دی دا ورلره 0 کړئ. 0 به انشاءالله چې صحیح وي. ښه 0 صحیح ده. او د دغې د اندازه چې دی څه غټه ده ملګرو، دا داسې کړئ یا خپل حال، یا خپل حال مطلب 90% یې کړئ، ډېره غټه ده، دا هم 90% کړئ او دغه هم 90 او دغه هم 90 کړئ. دغه څخه وروسته به راسئ کله مو چې دا ایډیانې ورته هغه کړلې نو راباسئ ملګرو دغو ته به یوه ایډیانې ورکړئ، دغو لینیرو ته. زه دلته ایډي ورکوم ټول ته تر پورې وډوګه، نو دغو ټول ته مو ایډیانې ورکړئ، مطلب دې ته لیکنې دغه ته آنلاین او همداسې دغو ته مو ایډیانې ورکړئ، دغې ته دغې ته دغې ته. راځو په دې کې زه لیکمه چې مطلب سحر الکلمات یعنې زموږ لیکنې سحر الکلمات سحر او دلته مطلب لیکمه چې آنلاین یعنې آنلاین لیکنې آنلاین لیکنې او دلته مطلب لیکمه چې زموږ په اړه. هغه څخه وروسته مطلب دلته پکې لیکمه چې کاریال په اړه، یا مطلب هغه موږ سره اړیکه موږ سره اړیکه. دلته مطلب چې لیکمه چې کاریال په اړه. دغه څخه وروسته دغلته لیکم چې کاریال شیر کول، کاریال شیر کول. نور نو ملګرو کار نشته، راباسئ دغه ځای ته. زه یو څو ایمیج راغلم تر پورې ودروم. نو ملګرو دا د ما له دغه ځای څخه هغه راخیستل کېږي ایمیج، او دغه ځای باندې چې کلیک وکړئ آیکنونه راخیستل کېږي. آیکنونه چې څو رنګه رنګه دي. راځو ملګرو دلته آیکنونه ورته انتخابوو، مطلب دغلته دغه د ډراور لپاره، او دا مطلب د دغه لپاره، او دغه ته مطلب راځو دغه اکاونټ یعنې دغه چې دا ورته انتخابوو. دغه ته هم چې راځو کال، دلته هم مطلب دغه، او دلته هم مطلب د شیر لپاره، دغه ته مطلب دغه او دغه ته مطلب دغه. نو بلال راځو اوس ملګرو دغه ځای ته اون کریټ ته. دلته ملګرو دا بلاکونه چې دا به لرې کړو. ښه نو یو برخې ته به راسئ، دلته دغه بلاک دغه د بېخ خوا درېیم دا به راواخلئ، دلته به دا هغه تاویږي چې شل دا به شل کړي ورته. اوس مطلب زه ورته وایم چې زه دې ته سور رنګ ورکوم، یا هم مطلب دغه رنګ ورکوم، دغه رنګ ورکوم د کوم لپاره، د شیر لپاره، یعنې د شیر بټن لپاره. دغه څخه وروسته مطلب د بل رنګ ورته انتخابوم، ورته وایم چې زه دې لپاره دغه شین رنګ ورکوم، د کوم لپاره، د دغه هیل لپاره. او دغه څخه وروسته مطلب دلته ورته وایم چې زه د شین رنګ ورکوم د دغه لپاره، کال لپاره. بیا چې کاپي کوم مطلب دلته ورته لیکم چې زه د بوټ لپاره بټن لپاره کوم رنګ ورکوم، مطلب جوړ کړو دغه. دا ټوله لیک کېږدئ، بیا دغه بټن رااخلو او دا هم شل کوو 60%، او دلته دغه رنګ انتخابوو، ورته دا رنګ ورته انتخاب کړو، د سر والا. دلته به آنلاین او لیکنې دغه چې دا دواړه به ورته انتخاب کړئ. نور نو کار نشته ملګرو، دغه هم کم ډیزاین سو. دغه څخه وروسته به راسئ دغه ځای کې ورته لیکو یوه شیبه سحر الکلمات، مطلب دلته ورته لیکم چې د خبرو جادو. ښه دومره بس ده ملګرو. راځو دې څخه وروسته به لینیر ایچ بیا راواخلئ، په دې کې به تاسو دغه کېږدئ، دغه لیست هم چې کله کېږدو دغې لینیر ته یوازې یو نوم ورکړئ، چې 4 نوم ورکوئ ورکړئ، زه یوازې لې ورکوم. دغه څخه وروسته به راسئ دغه ځای ته، دغلته، او دغه به خلاص کړئ، دا بند وي تاسو به یې خلاص کړئ. دغه ځای دا که خلاص کړئ بیا نو لیست کار کوي، که نه بیا کار نه کوي. دغه څخه وروسته بیا راځو دلته یو بل بټن هم جوړوو. راځو دغلته
هغه یو بټن جوړوم ملګرو. دغه اندازه مطلب دا چې د هر طرف څخه 10 کوم، 10% باید د هر طرف څخه داسې دغه وي، یا همدا زیات مطلب 8%. دغه څخه وروسته راځو دا همداسې سایز یې مطلب څو کوم، 113 به انشاءالله نه 10 څخه غټ ده 100 به یې کوو. او په دې کې له هغه څخه وروسته دغه ایمیج او سنټر ورټیکل به یې کړو، او دا به هم داسې ورټیکل کړو. له هغه څخه وروسته ټکسټ ویو، په دې کې مطلب زه لیکم چې کاریال تړل، او پیډینګ د سایز اندازه د ټکسټ ویو 100 کوم او بولډ، او له هغه څخه وروسته د دې رنګ هم سپین کوم، او دا چې ده دغه کوو، د دې پیډینګ چې ده دا څو کوو، 4 به یې کوو. دا به وایټ کړئ دغسې، او دغسې اندازه مطلب اتي یو دغه کړئ ورته 80 صحیح ده، او داسې هم وایټ کړئ. نو راځو یو آیکن ورته راخلو، آیکنو برخې ته به راسئ، سپین آیکن راخلم ورته، او تل لپاره زه ویډیو درم. آیکن مې راواخیست، راځه آیکن دلته ورته لګوو. دغه د یوازې د آیکن دغسې په خپل حال کوو، یا مطلب دا چې یو څه فاصله وکړو 50، او داسې هم 50 کړئ، 50%. او نور کار نشته ملګرو. راځو دغه لینیر ته هم یو آیډي ورکوم، مطلب راځو بیا دلته دا لومړی د سر بلاک چې دی دا کاپي کوم، او زه ورته دې ته هم یو رنګ ورکوم، مطلب دغسې رنګ ورکوم. د کوم لپاره؟ د وتلو د لینیر لپاره. نور نو کار نشته. راځو کاریال رنوو سره پورې به زه ویډیو ملګرو. دا د کاریال خلاص شو. دلته لیست په دې خاطر را وانخیستل شولو ځکه چې لیست ته مو کار نه و سپارلی. نو په راتلونکو ویډیوګانو کې به بټنو ته هم کار وسپارو، د هر بټن ته به کار وسپارو، او هغه لیست ته به هم کار وسپارو. نو تر هغې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.